د نیمې نړۍ ګرانو کتونکو ستړي مسئ ښه راغلاست. د نن په خپرونه کې په اجتماعي او مدني چارو کې د میرمنو پر ونډې خبرې کوو. میرمنو څومره په دغو برخو کې برخه اخیستې ده؟ د ځوانانو په څېر باندې دوی توانېدلي دي چې د مدني ټولنو لارې څخه خپل حقوق ترلاسه کړي؟ پر همدغه مسلې بحث کوو. د خپرونې مېلمنې مو دي د بشري حقوقو کې د ښځو مسؤله فاطمه عابدي او ماسله بیبي عایشه او د ښځو چارو ریاست یو استازې اغلې کامله. تالار کې نورې ګډونوالې هم ناستې دي. دوی هم شاید چې پوښتنې ګروېږنې ولري. د دوی نظریات هم راټولوو. ټول ته ښه راغلاست. هم خپرونه زه درته نثار احمد احمدي وړاندې کوم. اغلې عابدي له تاسو به شروع کړو. ستاسو په فکر باندې میرمنې څومره توانېدلې دي چې په مدني او ټولنیزو چارو کې د نارینه‌وو په څېر باندې برخه واخلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضار محترم، خانمای گرامی و خدمت بینندگان عزیز، السلام علیکم. و در جواب سوال شما باید گفت که یکی از حقوق اساسی شهروندان همین حق سیاسی، حق مدنی و اجتماعی هستند که در مجموع در ولایت هلمند اگر در نظر بگیریم زنان 10% کمتر در حقوق خود دسترسی دارن، به خاطر که یک تنها شهر لشکرگاه ما در نظر نمیگیریم. تمام ولایت هلمند اگر در نظر بگیریم، مثلا در ولسوالی ها اگر ببینیم بسیار نقش زنان بسیار کم است، هیچ نیستن، ضرب صفر هستن غیر از ولسوالی گرشک. و به این قسم مثلا زنان در حقوق مدنی خود دسترسی ندارن. یعنی علت اساسی است که چی رسم و رواج های ناپسند در جامعه ما حاکم هستند. به خاطر همین رسم و رواج های ناپسندی که در جامعه حاکم است، هرگز اینا حق ازدواج ندارن که حق ازدواجشان آزادی حق ازدواج ندارن اینا. بله، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې ښځو یوازې په دغو برخو کې 10% کار کولو ته زړه ښه کړی دی یا لاسرسی ورته لري. څه فکر کوئ دا د 90% شاته تګ اصلي عامل څه دی؟ اصلی عاملش بیشتر گفتیم اولا خو ناامنی است که در ولایت هلمند جریان داره سالهای سال در ولایت ناامنی خو شاید چې له ډیرو کلونو نه یعنی تقریبا 2 کلونه یا 2.5 کلونو په شاوخوا کې چې نږدې ولسوالیو کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. مدت 40 سال میشه که در تمام افغانستان جنگ جریان داره. دا خو بیا پراخه مسله ده. بله. یعنی په دې اوس کې چې دا حکومت راغلی دی څومره توانېدلی دی چې په ټولنیزو مدني چارو کې اشتراک وکړي او پرمختګ وکولی شي؟ بله، این رو گفتیم اگر در مجموع تمام ولایت هلمند در نظر بگیریم، امی 10% هنوز از 10% کمتر زنان نقش دارند در فعالیت های اجتماعی و فعالیت های مدنی خود. د چا مسئولیت چې د میرمنو دغه ونډه ډیره کړي؟ د میرمنو خپله که د مسؤلو کسانو؟ دا خو راساً د دولت مسئولیت دی. این مسئولیت دولت است که نقش زنان را زیاد کنن، زمینه را مساعد کنن. مثلا یکی از عاملی گفتیم ناامنی است و دوم عامل چی حاکمیت رسم و رواج ناپسند است که در جامعه ما حاکم هستند. رسم و رواج ناپسند تامینول د دولت دنده ده او هغه رواجونه چې میرمنې له مدني او ټولنیزو چارو راګرځولي دي. بله، هغه د دولت این وظیفه دولت است که وظیفه دولت است باید از راههای جلسات آگاهی دهی و پروگرام‌های آگاهی دهی از طریق رادیوها، از طریق مثلا از طریق قومی مشران، از طریق بزرگان قوم، از طریق مولای امامان، اینا باید به سم مردم رسانده شود و جلوی این رسم و رواج‌ها گرفته شود. تاسو چې په هلمند کې دا اوسنی وضعیت تحلیل کړی دی، د دیني عالمانو، ولسي مشرانو، نورو مخورو، مطبوعاتو او نورو په مرسته باندې دولت څونه توانېدلی دی چې ښځو ته په مدني او ټولنیزو چارو کې د کار زمینه سازی په اړه باندې عامه پوهاوی وړاندې کړي؟ خب دولت قدر قادر نشدن که زمینه کار برای فعلا که ما شما میبینیم که همگی زنها از بیکاری و فقر بسیار شکایت دارن و زمینه کار مساعد نشده. دا خو بیا بیل باستی. بله. یو خدا باستی چې میرمنې کار ته زړه نشه کوي، ځینې رواجونه نه پرېږدي، او یو دا باستی چې میرمنو ته د کار زمینه نه برابره شوې. بله، زمینه کار هم برابر نشده. از یک طرف رسم و رواجای حاکم در جامعه هستند ممانعت میکنن، از طرف دیگر زمینه کار مساعد نیستن. مثلا معلمین در امتحان میتن، اونا زمینه کار مساعد نیستن، کمتر جذب میشن، کامیاب میشن لیکن جذب نمیشن، مقرر نمیشن. دا د ښځو چارو وزارت په ولایتونو کې د ریاستونو
دنده ده چې د میرمنو دپاره زمینه سازي وکړي او که تاسو دا اوسنی وضعیت تحلیل کړی د ښځو چارو ریاست څونه دغه خپله دنده سمه سرته رسولې ده؟ خب ریاست امور زنان متاسفانه کمی کمکاری شدن، از پیشان کمکاری صورت گرفته، اما در مجموع باید تمام ارگانهای دولتی در سطح ولایت، ارگانهای دولتی تمام وظیفه دارن که زمینه کار در هر ارگان دولتی مساعد کنه، تنها در ریاست امور زنان نه، در ریاست معارف، ریاست زراعت، ریاست یو وخت د کار مسله ده چې د افغانستان د نارینه او ښځینه په مورد ده، هغه ډېره غټه او پراخه مسله ده، عوامل پر خپل ځای دي. یعنې زموږ بحث یوازې په مدني او ټولنیزو چارو کې د میرمنو پر اشتراک دی. د اقتصاد په اړه خبرې نه کوو چې په افغانستان کې ولې میرمنو ته کار نه پیدا شوی، ځکه دا بحث ډېر شاید ځینې خود کار نقش اجتماعي یا حق اجتماعي یک ځای تاسې مخکې اساسي شی دوه اساسي شیان یاد کړل، یو منامني یاد کړله او بل مو ځینې ټولنیز رواجونه یاد کړل چې هغه د دې سبب ګرځېدلي چې میرمنې ټولنیزو او مدني چارو ته نه پرېږدي. اوس دا دولت څونه په دغه خپله دنده کې بریالی راغلی دی چې مثلا دغه ټولنیز رواجونه هم له منځه یوسي، دا چې د کوم لارو له منځه وړي هغه خو د دولت خپل کار دی او تاسې هم اشاره ورته وکړله. او بل د ناامنۍ دی چې امنیت ورته تامین شي. اوس داسې سیمې شته چې مثلا هغه کې امنیت یا میرمنو ته د خپل حقوق رسیدلي یا د میرمنو خپل حقوق ترلاسه کړي؟ نه، این سوال شما درست است. در مثلا در جایی که امنیت است لیکن امور رسم رواج ها نمیمانه. ما می چند وقت پیش ولسوالی ناوه رفته بودیم، ولسوال صاحب پرسان کردیم، اونا گفتن که ولسوالی ناوه به خاطر که امنیت بسیار خوب برخوردار هستند، اینجا خانه امن و خانه صلح نامیده شده ولسوالی ناوه، در صورتی که اونجا نقش زنا بسیار کم بود، بسیار کم نقش زنا معلوم میشد، یعنی در تمام مکاتبشان 9 نفر که نه و لجو نه به نه نقش زنا بودن لیکن کم بود. مثلا در تمام مکاتبشان یک 9 نفر معلمین دارن، 9 نفر معلمین و ناسیه در تمام مکاتب ولسوالی ناوه دارن و می رقم قابله ها و 4 قابله و نرس دارن. خلاص دیگه چی فعالیت های اجتماعی و مدنی ندارن. در این ولسوالی که بسیار امن بودن، در ولسوالی دیگه که امن نیست اونا خو یکم ذره هنوز نقشان کمتر است. سمه ده، ډیره مننه. اغلی بیاشی ستا په نظر باندې اغلی عبیدي وویل چې په هلمند کې 10 سلنه میرمنې په مدني او ټولنیزو چارو کې برخه اخیستلو ته لاسرسی لري. تاسو څه فکر کوئ ولې برخه نه ده اخیستې یا ګډون نه دی کړی؟ عامله څه شته؟ له هر څه نه مخکې د ټولو مشرانو په اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته او هم د تعالی راځرینو ته. د عبیدي صاحب خبرون د خبره تر ډېره حده پورې سمه ده، ولې په دې خاطر چې عامه پوهاوی د ښځو ته د اجتماعي حقوقو په هکله یا هم د مدني حقونو په هکله نه یوازې په شورای زنان کې باید ورکول شي، ولې چې ډېر انسان ډېرې کورنۍ دي خپلې ښځې دې ته نه پرېږدي چې شورای زنان ته راسي، شورای زنان راتګ نه پرېږدي، نه خوښي، ولې باید په مکاتبو کې ورکول شي، د پوهاوی په مکاتبو کې، پوهنتونو کې، ځکه هلته آزاده توګه باندې تللی شي مکتبو پوهنتونو ته. او بل د رواجو خبره ده، رواجونه هم ځینې کورنۍ سخت رواجونه لري چې خپلې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې باندې ووځي یا هم کوم حق و حقوق چې لري هغه ورته ورسیږي، یا تر هم ځینې داسې کورنۍ هم شته چې مکاتبو ته اجازه نه ورکوي. بل تاسې مخکې د ځینو رواجونو خبره وکړه چې مخکې هم بحث پر وسو یا د عامه پوهاوي په اړه په سر کې وغږېږو. عامه پوهاوی د چا وظیفه ده چې په ښوونځیو کې په تعلیمي ادارو کې او هغه ځای کې چې میرمنې هلته ورځي یا تدریس پکې کوي یا کار پکې کوي هلته ورته ورکول شي، د چا وظیفه ده؟ دا وظیفه خو د دولت ته باید دا زمینه ورته برابره شي، ځکه چې ملي تجارانو دا کسان خو نشي کولی چې یوه مسله ډېره مهمه ده، موږ هر شی پر دولت باندې اچوو. بله فکر نه کوي چې په دې کې ولسونه خپله اشتراک کولی شي؟ وخت چې ولس خپله ناپسنده رواجونه مخته کړي، ناپسنده رواجونه ولري، د عبیدي صاحب په خبره باندې چې هغوی مخکې مو ویل ناپسنده رواج ولري او خپل د کور ښځې ته دا حق نه ورکوي، نو هغه به بیا د بل ښځې خور لور ته به بیا څه حق و حقوق پوهاوی برابر کړي. ادارو مثلا لکه ښځو چارو ریاست چې دی یا مثلا د جوکاف ریاست دی، د دغو دوو ادارو څخه پرته نور څوک په ولسي بنسټونو کې یا د ولس په منځ کې داسې یو څوک شته چې هغه دې د دغه رواجونو په له منځه وړلو کې ښه اغېز وکولی شي، اغېز وکارولی شي؟ ولې
نسي کولی که جوکاف ریاست پرته د شورای زنان نه که چیرې د مرکز د خوا نه وسي د پروګرامونه جوړ سي او پوهاوی ورته په مکاتبو کې ورکول سي د ښځو چارو وزارت د خوا څه امر وسي ورته پروګرامونه جوړ سي ولې نسي کېدلی کولی سي چې پوهاوی ورته ورکړي. که چیرې ولسوالۍ او لښکرګاه سره پرتله کړو څه فکر کوئ څونه توپیر په مابینځ کې پروت دی؟ هلته ښځو خپل حقوق څومره ترلاسه کړي او دلته څومره؟ په ولسوالیو کې خو چپله د ګرشک ولسوالۍ نه چې هغه هم چې په کم اندازه ښځې هلته خپل حقوق ترلاسه کړي دي او پاته سو د نورې ولسوالۍ اوس سنګین دی نوه ده او مرجه ده دا ولسوالۍ دې کې خو بیخي مرجه او نوله بیا هم تر یوه اندازې پورې ښځې خپل حقوق یې تر یوه اندازې ترلاسه کړي دي مګر سنګین او نوزاد او دا ځایونه خو چې دي بیخي حتی نارینه یې لا په خپلو حقوقو نه دي خبر نو ښځې خو یې بیخي دغه خبره تاسې منئ چې اوس هم په ولسوالیو کې زموږ په ټولنه کې تر ډیره پرې داسې فکر موجود دی چې د خلک یا د ځینې کورنۍ میرمنو ته د هغوی د حقوقو په اړه نه پوهېږي چې یعنې د هغو حقوق یعنې څه کار کول د میرمنو لپاره یعنې څه تعلیم او زده کړه د میرمنو لپاره یعنې څه تاسې تا منئ چې ځینې دغسې شیان هم شته چې د خلکو دا ډول فکر دی چې هغه تر اوسه په دې نه پوهېږي؟ بله 100% ولې نسته په ولسوالیو کې سته داسې انسانان شته چې ان په خپل منځو او داسم نه دي خبر کارو خپل حقوقو دا خو د یو بل احترام دا خو ایسته پرېږده ځکه چې د ډېره د نامني یو خو نامني ده په ولسوالیو کې ډېره بلکې نامني نه اوسي ناپسنده رواجونه دي ډېر. بل اسلام نارینه او ښځې دواړو ته د کار او تعلیم اجازه ورکړې ده. د اسلام استازي څوک دي چې هغه په دې اړه پوهاوی خپور کړي چې تاسې نارینه او ښځې دواړې په خپل چوکاټ کې د خپلو اصولو له مخې څخه هم تعلیم کولی شي هم کار کولی شي؟ هغه باید ملا امامان په مسجدونو کې ورته پوهاوی ورکړي البته که ملا امامان د دولت لخوا وروزل شي چې تاسو باید په خپله مقتدیانو ته په مسجدو کې داسې پوهاوی ورکړي. تاسو اورېدلي دي تجربه کړې مو دي څومره شمېر دیني عالمانو یا ملایانو میرمنو ته داسې پوهاوی خپور کړی دی چې دغه ستاسې کار دی په دې برخه کې تعلیم وکړي او دا مو د کار شرایط دي؟ هغه ملا امام چې په خپله پوهاوی نه لیدلی یو څوک یې پوه نه کړي په دې باندې چې هغه خپل د کور ښځې ته حق حقوق نه ورکوي ملاسي خو چې پوه سي هغه بیا د خپل کور کې چې کوم کلي او کور کې چې کوم دستور لري د تربرو د دستور مهم دی که د اسلام قانون مهم دی؟ هغه قانون خو صحیح دی چې مهم دی قانون خو موږ هم وایو چې د اسلام قانون مهم دی اما خو ځینې په کور کې وایي زه د تربرو پیغور نه شم وړلی چې لور مې ولاړه سي مکتب ته یا هم د لور ته دونه ازادي ورکړم یا خور ته ازادي ورکړم. کله چې اسلام اجازه ورکړي د تربرو اجازه به څه مهمه ده؟ د تربرو اجازه که مهمه نه وای خو د ملایانو به مو د ملایانو ښځې کوم چې مسؤلیت خو بېرته ملایانو ته ودرېدی ملایان مسؤل دي په دې کې خو ملایانو ته هم باید پوهاوی ورکول سي ملایانو ته پوهاوی ورکول سي بلې په دې چې تاسو باید دا خبرې وکړئ هلته په خپل هغوی په خپل سر نسي کولی. سمه ده ډېره مننه بیرته به راستانه سو. د دوی څرګندونې تاسې واورېدلې چې د ځینې ټولنیزو رواجونو په اړه خبرې وکړلې مسؤل کسان یې مشخص کړل خپله دولت او په دولت کې مسؤل ادارې دیني عالمان مخور ولسي مشران او بل د نامنۍ په اړه باندې خبرې وکړلې. ستا په نظر باندې په دې 15 کلونو کې دولت ښځو ته څونه زمینه برابره کړې ده چې دوی په مدني او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام خود را به شما و تمام اشتراک کنندگان در محفل و بینندگان عزیز تلویزیون سباون تقدیم میکنم. به تایید گفته های فاطمه جان عابدی صاحب و عایشه جان شروع میکنم که دولت زمینه کار را برای زنان برابر کرده و زنان فعالیت های زیادی کرده. خب به خاطر که ولایت هلمند یک ولایت ناامن نظر به دیگه ولایت ها به او خاطر به مرکز زنان فعالیت کردن و به ولسوالیا به غیر از ولسوالی گریشک و نادلی و ناوه به دیگه ولسوالیا فعالیت ندارن. بله تاسو ول چې دولت زمینه ورته برابر کړې ده یو څو مثالونه واس مثلا لکه په کوم برخه زمینه ورته برابر کړې؟ مثالش در زمینه تحصیل در عرصه تحصیل در زمان طالبان حتی زنان نمیتونستن که از خانه خود بیرون شوند عالی مکتب میرن پانتون میخوانن دارالمعلمین تقریبا 100% دخترها اشتراک کردن به دارالمعلمین درس میخوانن در مکاتب دخترها زیاد است به ولسوالی هم دخترها درس میخوانن و در عرصه اقتصاد
که ریاست امور زنان زمینه کار برایشان مساعد کرده که مثال کورس های خب 2 سال پیش تقریبا پروژه زیاد بود. ریاست امور زنان کارا رو زیاد زمینه کار مساعد میکرد با کمک ارگان های دولتی و غیر دولتی. مثال پروژه حرفه‌ای بود، آشپزی بود، خیاطی بود، پروژه های زیادی را که زمینه کار برای زنان برابر میکرد زنان اشتراک میکردن. 2 سال پیش خب پروژه زیاد بود، نظر به اینکه مؤسسات جمع شده زمینه کار مال مساعد نیست برای زنان اشتراک نمیکنه و ولسوالی ها خود به خاطر که نامنه زنان از خانه بیرون شده نمیتونن. نظر به میدو اغلی عبیدی یو خبره وکړه چې په هلمند کې 10 سلنه میرمنې کار کوي یا مثلا په ټولنیزو مدني چارو کې برخه اخلي. تاسو دا خبره منئ؟ خب 100% به مرکز تقریبا 100% است. اگر 100% نباشه 95% زنان اشتراک میکنه په ټول هلمند کې په ټول در تمام هلمند نه خب در سطح در مرکز ولایت هلمند در لشکرگاه زنان اگر زمینه کار مساعد باشه اگر کار باشه زنان بیرون میشه کار میکنه از خانه. خب ولسوالیایی که ناامنه بیرون شده نمیتونه کار نمیکنه. خب به می ولایت هلمند هم هستن فامیلایی هستن که زنای خود از خانه نمیمونه که بیرون شه. اگر خبر مثال یک پروگرامی باشه یک آگاهی آمد درباره یک چیزی باشه که بگوی نمیمونه زنایش از خانه بیرون شه. میگه زن فقط برای خانه زن نمیتونه که از خانه بیرون شه فقط برای خانه. خب دغه فرهنګ څوک او څنګه له منځه وړلی سي چې وایي ښځې یوازې د کور دپاره دي د باندې دپاره نه دي؟ خب وقتی که کلانا کمپاین میکنه مثال از مقام ولایت کمپاین شروع میشه که زن باید در کار کنه، زن تعلیم بر زن اومد فرض زن باید کار کنه. ببینی کلانترین شخصی که در رأس دولت قرار داره زن خود نمیمانه که از خانه بیرون شه. میگه باید اول اصلاحات از خانه شروع کنیم. کوچکترین عضو جامعه مثال خودی امی خانواده باید امون نفری که میگه که زن باید در جامعه کار کنه، زن باید فعالیت داشته باشه، باید امی اصلاحات از خانه خود شروع کنه. وقتی که این اصلاحات شروع کرد مثلا زمینه کار بر زنان مساعد کنه زنا در مرکز خب فعالیت زیاد داره در ولسوالی هم بخاطر او دغه اجتماعي رواجونه چې یا اجتماعي فرهنګ چې د میرمنو لپاره غټ مزاحمت یا خنډ ګرځېدلی دی د دغه په له منځه وړلو کې څوک ښه کار کولی شي؟ خب به خاطر که امی رسم و رواج های ناپسند از بین ببریم از طریق مکاتب بهترین جای کمپاین کنه. به خاطر که دخترها وقتی که یک نفر خبر شده میتونه 10 نفر دیگر آگاه بسازه. در مکاتب کمپاین کنه، معلمین بر دخترها بگه که دخترها هم حق داره درس بخونه، زن هم حق داره از خانه بیرون شه و کار کنه. و از طریق مساجد تکایا مولا اماما را اولا به تایید گفته های عایشه جان که باید اول مولا امام آگاه بسازه که زن حق داره کار کنه. اسلام خدا د ښځې او نارینه‌و دپاره د کار د تعلیم ټول لارې معلومې کړي دي، څرګندې شوي دي. نو کله چې یو چا ته څوک دیني عالم وایي یا ملا وایي طبیعي خبره دغه به خبر دی، نو هغه ته اګاه کول ته څه اړتیا ده؟ خب که خبرم باشه باید بگه که همین حقیقی ایمانی وجدانی باید کار کنی. مثال یک جایی که میگه یک ولسوالی مربوط یک مولا امام میگه که ولسوالی خودت آگاهی همه بده بگو که زن هم حق داره درس بخونه. خود مهمترینش تعلیمه که زن هم حق داره درس بخونه، زن حق داره کار کنه. باید باز یک گروه نظارتی باشه که او رو نظارت کنه که امی مولا امام چقدر امی کمپاینش امی آگاهی همه که بر مردم داده چقدر تاثیر کرده. آیا دخترها مکتب میره؟ آیا زنا کار میکنه بیرون از خانه یا نه؟ سمه ده. ګرانو کتونکو لکه څنګه چې هم تاسې ګورئ تالار کې نور ګډونوالي هم ناست دي، د هغوی نظرونه به م راټول کړو که چا د دې مسلې په اړه پوښتنه درلوده او یا یې ستونزه بیانوله. تاسې مهرباني وکړئ دا موضوع مو چې واورېدله د میرمنو څرګندونې مو هم واورېدلې. ستاسې په نظر باندې اساسي علت یې څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من با کف زنا موافق هستم. مولا امامان زیاد آگاهی نداره. بعض مولا امامان هست که آگاهی داره که مابین شیعه و سنی باید فرق نباشه. دوم خود دختر که نابالغ باشه نباید ازدواج کنه. او دختر 3 ساله تلویزیون نشان داد که او حق نکاح داشت که او پدر زو قدیزو نکاح کرده و 6 ساله. بله تاسې واسه چې ملایان پوهاوی نه لري یا آګاهي نه لري
هغه پوهاوی نه لري که پوهاوی لري او د ځینې رواجونو په خاطر باندې هغه خپل پوهاوی خلکو ته نه رسوي اینمیه دیگه نمیتونن که رسیدگی به مردم بکنه که به مردم بگه. نو که مثلا که چیرې زموږ په ټولنه کې ملا د یو مخور او منلي سړي ځای لري او خلک یې خبره هم مني او هغه خپله دا تاسې وایاست چې نن دا وظیفه سر ته نه ده رسولی چې میرمنو ته عامه پوهاوی ورسوي نو بالاخره به بیا څه کېږي دولت به هغو ته وایي چې تاسې د عامه پوهاوی خپور کړي څنګه به کېږي بله لاره دولت کومه ده باید بگه از طرف دولت باید آگاهی داده شو به مسجد. صحیح ده مننه بسم الله الرحمن الرحیم. سوال ما مربوط به نماینده ریاست امور زنانه. شما تا حال چه کارهایی را به خاطر از انجام دادین که فعالیت‌های زنان در اجتماعی و مدنی بیشتر شود؟ و دیگه سوال من مربوط به خانم فاطمه عابدی است. اونا گفتن که رسم و رواج‌های ناپسنده که در اجتماع است و مانع حضور زنان در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی می شود و از بین بردن رسم و رواج‌های ناپسند تنها مسئولیت دولت. آیا این رسم و رواج‌های ناپسند دولت ایجاد کرده که فقط مسئولیتش اونها داره که از بین ببره یا نه این رسم و رواج‌های ناپسند خود مردم ایجاد کرده که مانع حضور زنان در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی می شود؟ تشکر. تاسې مهرباني وکړئ دغه موضوع مو چې واورېدله خپل نظر سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول د واره سلامونه و نیکې هیلې تاسې وروڼو او خویندو ته ووایم. زه وایم که دولت د ښځو په هکله فکر وکړي د ښځو په هکله دوی په هر ځای کې مکتبونه جوړ کړي د وطنو سره مرسته مهرباني دوی وکړي نو هر سړی که د ولسوالۍ دی که د سارا دی دغه ته هغه پوهېږي هغه هم بر په دغه پوهېږي چې خپل اولاد مکتب ته ورسوي یعنې تعلیمي زده کړه په وکړي او که داسې خلک بیا تعلیمي زده کړې نشي په کولی چې دوی اوس مکتب په تورټان کې دی کور په مختار کې دی هغه ځایګي څخه خپل لوڼې خویندې یوازې رالیږلی نشي چې راسي او یا د کرې وس نه لري ناوسه خلک ډېر شته نو که دوی په هره ولسوالي کې په هر کلي کې مکتب جوړ کړي نو هغه ډېر خلک پوهېدلي له پخوا په رقم اوس خلک نه دي اوس تر پخوا ډېر خلک پوهېدلي دي په دغه چې تعلیم و تربیه د ښځو دپاره هم ده د نارینهو دپاره هم ده امامان صاحبانه هم وایي چې اسلام خو ورکړی دی او د حق و حقوق هم زنانه ته هم مردانه ته چې ورکړی دی و زنانه ته هم ورکړی دی خو په دغه خاطر ورکړی دی چې د دولت کومک ورسره وکړي دولت کومک ورسره وکړي مکتب ورته جوړ کړي هغه دوی ته د دوی خور و لور ته هغه لاسرسی کېږي په اسانه توګه چې دوی ورسي خپل وظیفې د خپل مکتب ووایي خپل سبق ووایي بیرته خپل کور ته راسي. ډېره مننه کور دې ودان. ښه راغلاست. د دوی څرګندونې تاسې واورېدل اساسي خبره یوه دا او تازه خبره وه چې په ولسوالیو کې دولت د ښځو دپاره ښوونځي نه دي جوړ کړي نو ځکه هلته ځینې رواجونه تر اوسه هم حاکم دي او هغه رواجونه د دې سبب ګرځېدلي دي چې مېرمنې له خنډونو سره مخامخ کړي او حقوق یې غصب سي. څه وایاست مهرباني وکړئ. بله در ولسوالی ها اولا خو چی مکتب امی زمینه کار و تحصیل مساعد نشده از طرف دولت یعنی مکتب های دخترانه بسیار کم است در ولسوالی ها و در قدم دوم مثلا که اینا گفتن که خانما تذکر دادن که مولای امامان نقش خود اجرا نکردن در صورت مولای امامان خوبتر نقش خود تا یک اندازه اجرا کردن لیکن تاسې مثال واست لکه څنګه مثلا از مساجد اینا گفتن حق و حقوق گفتن به مردم به سهم مردم رساندن هم در ولسوالی ها هم در شهر در این صورت خود زنها هم اینقدر جرأت نتانستن به خاطر که زمینه مساعد نیستن از طرف دولت زمینه مساعد نیست یعنی در قدم اول مکتبا کم است در قدم دوم زمینه کار مساعد نیست بر زنان اینی مکلفیت 100% مکلفیت دولت است که زمینه کار و تحصیل برای زنان آماده کنن و مثلا یک کورسای سوادآموزی کم است در قریجات در ولسوالی ها کورسای سوادآموزی هرگز نیستن ما در یک ولسوالی را در نظر نمیگیریم تمام ولسوالی را در نظر میگیریم یعنی در ولسوالی سنگین مساقله و نوزاد یوې ګډونوال د ستاسو د خبرو په تړاو یوه پوښتنه وکړه ستا څخه ویل چې رواجونه دي هغه رواجونه چې ناوړه رواجونه بلل کېږي هغه خو دولت پر خلکو نه دي حاکم کړي چې تاسې دا رواجونه وکړي هغه خلکو خپله رامنځته کړي دي یا خلک یې خپله مخ ته بیایي
نو دا یوازې د دولت وظیفه ده چې هغه روایتونه بله سالهای قبل که قانون هنوز قانون به میان نامده بود این رسم و رواجها جای قانون نداشت، یعنی از بعضی رسم و رواجها به جور کردن قانون یا در ماده قانون هم آمده که رسم و رواجهای پسندیده است، اما وقتی که قانون جای رسم و رواجها رو میگیرن باید قانون تطبیق شود و تطبیق قانون کار دولت است. تطبیق قانون مکلفیت و وظیفه دولت است که وقتی که ما ضعف حاکمیت قانون در ولایت میبینیم که در ولایت هلمند قانون تطبیق نمیشه و ضعف حاکمیت قانون موجود است در ولایت هلمند، اینجا مکلفیت و وظیفه دولت است که وقتی قانون تطبیق شود رسم و رواجها کم کم از بین رفته میره. و یک نقش مولای مامان تذکر دادن همگی درباره مولای مامان گفتن، اما درباره بزرگان قومی نگفتن. اینقدر که بزرگان قومی نقش داره در مورد رسم و رواجها، مولای مامان هم شاید اینقدر نقش نداشته باشه. تاسو کولی شئ په شهر او ولسوالیو کې دیني عالمانو تر یوه حده پورې کار کړی دی چې عامه پوهاوی خپور کړي. ولسي مشران یا قومي مشرانو څونه کار کړی؟ بله، باید بزرگان قومی هم وظایف خود اجرا کنن. اینجا رول داره و چی بزرگان قومی بسیار رول مهم دارن، به خاطر که خود از اونا یعنی رسم و رواجها از طرف خود بزرگان قومی تشکیل شده یا شکل گرفته. به خاطر بزرگان قومی میتونه که در باره مثلا ریاست اقوام قبایل است، ریاست اطلاعات فرهنگ است. ریاست اطلاعات فرهنگ بسیار رول داره درباره از بین بردن رسم و رواجها، درباره آگاهی دهی بر مردم. مثلا ریاست اطلاعات فرهنگ از اینکه همین سریال هایی که نشر میکنه باعث کدام مشکلات بین فامیلا میشه، اما نقاط منفی اونا فامیل ها میگیره، مردم نقاط منفیش استفاده میکنه. مثلا این سریالی که نشر میشه از طریق تلویزیون، طفلا حتی تفنگ به دست میگیره، یک دیگه خود یکی سردار قماندان جور میشه، یک دیگه. اینی سریالا کمتر شوه اگر امی مثلا مسائل مذهبی از طریق رادیو تلویزیون اعلان شوه و رادیو تلویزیون برنامه های مذهبی داشته باشه و چی پروگرام های آگاهی آمد داشته باشه، تلویزیون های بهتر میشه. ریاست اطلاعات فرهنگ و ریاست اقوام قبایل دغه ادارې چې تاسو اوس په دې برخه کې مسؤل یادې کړلې، دوی دا کار اوس کړی دی که نه دی کړی؟ بله، کم بیش اینا اجراات کردن کم بیش دیر باره. اگر زیادتر کنه پروگرام های آگاهی آمی خود و از طریق رادیوها، مثلا در ولسوالی ها کمتر است، تلویزیون کمتر میبینن مردم، در قدم اول برق نیستن و از طریق رادیو اگر پروگرام ها داشته باشن، اما پروگرام های داشته باشن که مثلا عام فهم مردم باشه، مردم بفهمه، یعنی مثل تحت لفظی گپای عام فهم نشر شوه، یعنی که مردم از طریق رادیو ها میشنوه. مثلا دهقان در سر دهقانی خود، در سر امو کار و کسب خود میتونه یک رادیو یک داره حتمی، از طریق رادیو میتونن که پروگرام ها رو بشنون، لیکن از طریق تلویزیون هم اقدر در ولسوالی ها موثر نمیشه که تلویزیون نیست خاطر بی‌برقی. تاسو خو بخپل کوم پیغام نه لري؟ بله، پیشنهاد ما بر دولت است که پیشنهاد ما اولا در از طریق ریاست اقوام قبایل که از طریق بزرگان قوم کوشش شود که آگاهی عامه بر سهم مردم برسه، خصوصا بر مردا. حتی زنها هم از حق و حقوق خود درست آگاهی ندارن. در قدم دوم ریاست اطلاعات فرهنگ بسیار خواهشمند هستیم که از طریق پروگرام های آگاهی عامه خود از طریق رادیو و تلویزیون به سهم مردم حقوق زنان نشر کنن، بسیار پروگرام های جور کنن، برنامه های جور کنن، بسیار خوبتر میشه. و از طریق حج اوقاف، شورای علما، این ارگان ها میتونن که بسیار مؤثر باشن و از طریق میتونن که از طریق ریاست صحت عامه پروگرام های در کلینیک ها، در شفاخانه ها اینا آگاهی آمده داده شود، بسیار مؤثر خواهد افتید. مثلا در ولسوالی گرمسیل ما رفته بودیم، اما اونا میخواستن که
مردایشان اجازه میدادن، میخواستن که زنها کار کنن، لیکن زنها خودشان کار نمیکردن، چون رسم رواج حاکم خود اون جامعه دیده بودن که اگر کار کنیم دیگه زنها ما رو بد میگن. یعنی در مشفاخانه، در مکتبا، در ولسوالی گرمسیل هم بسیار فعالیت داشتن زنها، اما اونا چون از حق و حقوق خود آگاهی نداشتن، خود زن جرأت نمیتونست. ډیره مننه کور ودان. تاسې د ګډونوالو څرګندونې واورېدلې، دیني عالمان هم مسؤل کړل. تاسې مخکې دا خبره تاکید هم پر وکړئ چې تر اوسه په دې برخه کې په بشپړه توګه عامه پوهاوی نه دی خپور کړی. او بله مسله یاده شوله چې په ولسوالیو کې دولت د ښځو لپاره ښوونځي نه دي جوړ کړي، نو ځکه تر اوسه پر ټولنه باندې دغه رواجونه چې ناوړه بلل کېږي حاکم دي. او بله مسله دا وه چې دا یوازې د دولت وظیفه نه ده چې دغه رواجونه له منځه یوسي، یعنی دا خپله دغه چا چې رواجونه پر ځان حاکم کړي دي، څوک چې هغه رواجونه مخته بیایي، د هغو وظیفه هم د ملتونو مهرباني وکړي څه دلایل ورته لرئ؟ دا سمه خبر ده چې د ناپسنده رواجونو له منځه وړل یوازې د دولت دنده نه ده، خو د دولت عمده دنده دا هم ده چې د مسجد کوم امامان یا کوم ځای کې چې دي هغوی باید د هغوی څه پوښتنې وشي چې آیا تاسې پر د دین کې اسلام کې چې کوم حق ښځې ته ورکول شوی تاسې هغه باندې پوهاوی لرئ که نه. ځینې که په سراو کې تاسې فکر کړی که چیرې کوم مسجد کې کوم امام یې هغه مسجد امام تر یوې هفتې پورې هم نسي پاته کېدی چې د یوه سړي ناخوښه سي هغه یې لرې کوي بل راولي. که پر یوه تجوید باندې یو انسان نسي کاري کېدی، نسي مولوي کېدی، هغه د ښځو په حق او حقوقو باندې نسي پوهېدلی، نو که دولت دوغنده وکړي چې دا کوم مسجد کې چې امامان وي، قومي مشران وي، هغوی سره لومړی پوښتنې وشي چې آیا تاسو د ښځو په حق او حقوقو خبر یاست، د یو بشر حق او حقوق پیژنئ که نه پیژنئ، دا پوښتنه باندې وشي. که چیرې هغوی په دې پوهاوی ونه لري نو هغوی نورو ته به څه انتقال کړي، نور به څه پوه کړي. بله، دا خو مو د دیني عالمانو په اړه خبرې وکړلې او هغه مو ډېر مسؤل کړل. دا رواجونه یوازې دولت ورکولی سي، یوازې دیني عالمان یې ورکولی سي، یوازې ولسي مشران یې ورکولی سي، که بل څوک هم شته؟ د دولت په اړه د دولت هم یوازې نسو مکلفه کولی چې ناپسنده رواجونه به دولت ورکولی سي، خو اصلا دولت کې هم بل څوک نشته، د یو ورور دی، د بل خور دی، ورور دی، پلار یې دی، اکا دی، خو دا رواجونه هم که چیرې دولت پوهاوی ورنه کړي او د کوم انسانان چې دی په خپل اول د واره فکر ونه کړي، دولت کې چې دنده لري هغه انسانان په خپله فکر ونه کړي چې زه باید خپل د کور ښځې ته، خور ته، مور ته حق و حقوق ورنه کړم، نو دغه نور کسان چې کوم چې په کورو کې ناست دي، کوم چې هغه بزګران دي یا هم البته یا نورې دندې لري، نو هغوی به په دې حق و حقوقو باندې څه پوه سي چې خپل د کور ښځو ته یې ورکړي. دولت باید همکاري ولري د پروګرامو په اړه باندې د ولس سره. بله سمه ده. او د کلتور ریاست مثلا د قبایلو او سرحدونو چارو ریاستونه دا ادارې هم مسؤل یادې سولې چې کېدلی سي دغه ستونزې هوارې کړي، تاسې منئ؟ بله البته چې د فرهنګ ریاست دی، د بشري حقوق دی، ریاست بشر حقوق دی، او جوکاف ریاست دی، شورای زنان دی، دا باید ټوله په شورای زنان خو تر یو حده پورې چې واسه پورې کار توانېدلی دی، هغه یې ښځې تر دلته راجلب کړي دي، هغوی ته پوهاوی ورکړی دی، خو بشري حقوق دی او همداشان څنګه چې عبیدي صاحب وویله د اطلاعات و کلتور ریاست دی او د جوکاف ریاست دی، دا باید ټوله همکاري ولري یو د بل سره. خپله کومه ځانګړې غوښتنه پیغام خو نه لري؟ ځانګړې غوښتنه مې هم د دولت او هم د کوم کسان چې دا ناپسنده رواجونه مخته وړي باید دولت دې ته پروګرامونه جوړ کړي تر څو دا ناپسنده رواجونه له منځه یوسي، او دوی هم باید په خپله پوهاوی ولري یا فکر ولري چې خپل د کور انسانانو ته حق حقوق یې ورکړي. ډېره زیاته مننه کور ودان. مننه. د دوی څرګندونې تاسې واورېدلې، خو تر هغو د مخه چې ځینې پوښتنې هم وسوې، دا پوښتنه درڅخه کوم دا پوښتنه هلته تالار ګډونوالو وکړله چې ستاسې د ښځو چارو ریاست په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟ خب به جواب خواهر گرامی خود باید گفت که ریاست امور زنان کدام بودجه مشخص نداره که زمینه کار برای زنان از طرف خود مساعد بسازه تا زنان بیاید در اینجا فعالیت کنه و در بخش اقتصاد. خب وقتی که ارگان‌های دولتی و غیر ریاست امور زنان پیشنهاد میکنه به ارگان‌های دولتی و غیر دولتی
وقتی که اونا کمک کردن زمینه کار مساعد میکنه برای ریاست امور زنان، به خاطر که مردا زنای خود نمیمانه به کدام جای دیگه که به خاطر کار بیرون شود و برای ریاست امور زنان آزادانه میاین اینجا کار میکنن. این کدام بودجه مشخص نداره. وقتی که ارگان‌های دولتی و غیر دولتی مشخصه بودجه چې نه لري نو خود جوړ کړی دی وزارت هم دې لپاره جوړ شي د کار وکړي ریاستونه هم دې لپاره جوړ دي چې ښځو ته کار وکړي دغه خپل جوړښت او دغه رامنځته کول خپل د بودجې په معنا دي که چیرې بودجه نه لري نو ولې جوړ شوي دي؟ به خاطر از اینجا زمینه کار مساعد میکنه، تب و تلاش خود کرده زمینه کار مساعد میکنه به کمک دیگه ارگان‌ها. باز زنها اینجا کار میکنه. لکه د کومو ادارو په مرسته؟ خب سابق مؤسسات بود، از طریق مؤسسات زیاتر کار برای زنها مساعد میشد. یو خو د ښځو دپاره د کار زمینه ده، هغه مېرمنې چې کار ته راوځي کار ته زړه ښه کوي هغو هغه رواجونه مات کړي دي چې په ټولنه کې ناوړه بلل کېږي یا ناخوښه بلل کېږي. اوس دلته موږ بحث پر دې کوو چې او د بحث اساسي ټکی هم دا راووتی چې ځینې رواجونه موجود دي چې هغه ښځې کار مدني او ټولنیزو چارو ته نه پرېږدي. په دې برخه کې څه سوي دي؟ ریاست امور زنان خو کارهای زیادی کرده، خصوصا درباره محو خشونت علیه زن در مکاتب. ما میریم در مکاتب برای شاگردان مکاتب معلمین کمپاین میکنیم. مثال درباره خشونت علیه زن برای زنها آگاهی میتیم، درباره مثال که زنها کار کنن، زنها در هر عرصه میتونه کار کنن، زنها میتونه تحصیل کنن، زنها تنها بر از این نیست که در خانه باشه مورد خشونت قرار بگیره. کمپاین میکنیم از طریق مکاتب. او د دیني عالمانو د ولسي مشرانو په اړه هم بحث وشو، دولت هم یاد شو چې دغه درې واړه کولی شي چې د ښځو دغه رواجونه مات کړي. له دې څخه پرته نور څوک په دې برخه کې همکاري کولی شي؟ به تایید گفته های عایشه جان گفته میتونیم که یک دینی عالم وقتی که انتخاب میشه باید اول مثال یک معلم دولت مقرر میکنه، اول از او امتحان میگیره. دینی عالم این شکل ازویه که باید وقتی که یک دینی عالم به خاطر از انتخاب میکنین که بر مردم آگاهی بده، یک دینی عالم وقتی که انتخاب میشه که اشتکار آگاه بسازه، اشتکار درسای دینی برش یاد بده، باید امتحان بگیره که آیا این آگاهی داره از اسلام یا نه. امتحان گرفته شود، باید یک انسان دانا باشه، یک انسان عالم باشه. نه مثل از مولوی وری که خواهر ما گفت که امرای دختری 6 ساله نکاح کرده بود. این امرای دختری 6 ساله خودش میفهمه اگر او عالم دینی باشه، خودش از او آگاهه که امرای تا که به سن قانونی نرسیده نکاح از او حرامه بالکل. این وقتی که این عالم دینی برازی گفته نمیشه. این اصلا باید بر دا خو یو فرد دی، دا خو د ټولو عالمانو استازیتوب نشي کول، نه د ټولو ملایانو استازیتوب کولی. په افرادو کې ښه او بد شته. اوس وروستۍ پوښتنه دا کوم چې یو خو به تاسې خپله وروستۍ غوښتنه او نظر شریک کړئ، څه پیغام لرئ؟ او پوښتنه مې دا ده چې په دغو ټولو کې چې یاد شول اساسي حل یې د چا د اساسي اقدام یا اساسي پوهاوی څوک ښه خپرولی شي چې اغېز هم ولري؟ خب اساسی اقدام اساسی همیه که باید اول از طریق بزرگای قومی حل مشکل صورت بگیره. بزرگان قوم مثلا که اگر جمع نمیشن لااقل به روز جمعه به نماز جماعت روز جمعه جمع میشن. این باید در اینجا کمپاین صورت بگیره. دولت باید نفرای دولت باید اشتراک داشته باشه، مولای اماما باید اشتراک داشته باشه. گپ بزنم بزرگان قوم که زنم حق داره در بیرون از خانه کار کنه، زنم حق داره درس بخونه، زنم حق داره که از خانه بیرون شوه، بیرون از خانه کار کرده میتونه. ډیره مننه. ګرانو کتونکو خپرونه په څو اساسي ټکو پای ته رسوو. یوه مهمه خبره دا یاده شوه چې دیني عالمان کولی شي دغه رواجونه چې په ټولنه کې ناوړه بلل کېږي له منځه یوسي. بل پر دولت نیوکه وشوه چې په ولسوالیو کې د میرمنو یا د نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړي، او بل د ولسي مشرانو او ځینو اړوندو ادارو چې په دولت پورې تړاو لري د هغو په اړه وویل شول چې کولی شي دغه ټولنه کې خپاره رواجونه چې ناوړه بلل کېږي له منځه یوسي. خپرونه کې د بشري حقوقو کې د ښځو د فعال یا مسؤلې فاطمه عبیدي سره او د محصلې بیبي عاشیه سره او د ښځو چارو ریاست د مسؤلې اغلې کاملې سره خبرې وکړلې. تالار کې نورې ګډونوالې هم وې. له ټولو مننه او له تاسې مننه. تر بلې خپرونې د خدای په امان.